چرګوړی بند دی، چرګوړی په صحیح طریقه فاضله مواد نه کوي. فلشینګ وکړو. په کورونو کې مو چرګان ساتلي وي، د هغې خوراک چې کله تبدیل شي، یعنې یو دکان څخه مو اخیستل اوس د بل دکان څخه یې اخلو. فایبر کنټنټ په هغې کې کم وي، پروټین پکې زیات وي، د دې له وجې د هغې هاضمه خرابه شوې وي. ګردې کار زیات کوي، ګردې هم پړسېږي، فاضله مواد خراب وي، یا چرګوړی د لرې ځای څخه راغلی وي او هغه بالکل فاضله مواد نه کوي، فشار لاندې وي. د دې مشکلاتو د حل کولو لپاره موږ فلشینګ استعمالوو. فلشینګ څه ته وایي؟ ولې باید ورکړو؟ څه لري؟ څه نقصانات لري؟ د کوم شیانو فلشینګ باید ورکړو؟ آیا د مارکیټ څخه باید فلش واخلو او که طبیعي فلش ورکړو؟ د دې ټولو سوالونو ځوابونه به درسره شریکوم. ویډیو تر اخره وګورئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، زه یم ډاکټر حمید الله او تاسو ګورئ ټول ټریټ ډاکټر حمید. د فلشینګ ورډ مطلب دا دی چې د هر شي د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالول د اوبو د پریشر په واسطه د فلشینګ په نوم یادېږي. لکه څرنګه چې د اتومات ډرنکرو د پایپونو فلشینګ کوو. فلش که موږ د بازار څخه اخلو او یا په کور کې جوړو، په هغې کې د ټولو اول چې کوم شی وي هغه امونیم کلورایډ، دوهم پکې پوتاشیم نایټریټ وي، دریم پکې سربیټول شوګر وي. تاسو د دې پر ځای بوره یا ګوړه هم استعمالولی شئ. څلورم پکې ویټامین B12 وي او ورسره وي میتونین وغیره وغیره. او کوم فلش چې موږ په کور کې جوړو هغې کې موږ بوره اچوو، سټرالکا اچوو، سرکه اچوو او یو بل شی هم کاروو، هغه دی خوږه سوډا یا میټا سوډا. په اسهال کې باید موږ چرګ ته فلشینګ ونه کړو، که چرګ بند وي باید فلش ورته وکړو. دوهمه وظیفه د ګردو وظیفه دا ده چې ګردې میټابولایز اداره کوي، الکترولایټ بیلانس کوي، د اوبو جذب کې رول لري، د وینې فشار کنټرولوي، ډیټوکسیفاینګ ایجنټ په طور کار کوي، فشار کنټرولوي، د اوسپنې او منرالونو ریګولیشن کنټرولوي. د ټول څخه غټه وظیفه یې دا ده چې فضله مواد د بدن څخه اخراجوي. کله چې ګردې وپړسېږي، کار نه کوي، یا کوم وایرل انفیکشن وي یا بکټیریل انفیکشن وي یا کوم سټریس وي، هیټ سټریس وي یا کولډ سټریس وي، هر مشکل چې وي یوریک اسید ګردې جوړوي او هغه یوریک اسید د بدن څخه نه وځي، نو هماغه یوریک اسید د بدن په مختلفو حصو کې جذب کیږي، نو دې ته موږ ویسرل ګوټ وایو. او دوهم که هلته نشي جذب نو په جاینټس کې جذب کیږي، یعنی بندونو کې جذب کیږي، په چرګانو کې شلیان رامنځته کیږي. او که چېرته موږ ډېرې انرژۍ والا دانه استعمالوو، تاسې به ووینئ چې چرګان به شلیان ورکوي. اوس د ټولو څخه مخکې خبرې کوو په امونیم کلورایډ. امونیم کلورایډ یو سپین کرسټالي کیمیکل دی چې په پاوډر شکل پیدا کیږي. دا ډېر د ګردو فلش کوي او یو څه د کولمو فلش هم کوي، او دا د ګردو پړسوب کموي او ځیګر د غټوالي څخه ساتي. او پخوا کې دا کله چې بلغم ولري چرګان یا د IV په کیس کې چرګان چرګ ولري په تنفسي سیستم کې، د تنفسي سیستم برانشونو کې، د هغې په خارجولو کې مهم رول لري. څومره چې زهري مواد په هاضمي سیستم کې د کومې ناروغۍ څخه پاتې وي، د هغې په خارجېدو کې مرسته کوي. دوهم نمبر کې چې موږ دی هغه پوتاشیم نایټریټ. دا هم په کرسټالي شکل وي، په اردو کې ورته کلمي شورا وایي. د وینې فشار کموي، د سوډیم او اوسپنې ریګولیشن کنټرولوي. برانکوډیلیټرز په شکل کار کوي، یعنی تنفسي لارې خلاصوي. بیکینګ سوډا دا هم یعنی میټا سوډا یا بیکینګ سوډا، خوږه سوډا، دا هم د ګردو فلشر دی، د ګردو پړسوب کموي، د یوریک اسید په خارجېدو کې مرسته کوي، په بندونو کې یوریک اسید جمع کېدو ته نه پرېږدي، د بدن تیزابیت ختموي. که چېرته چرګ ته لوړ پروټین مو ورکړ او د هغې هضمي سیستم تیزابي شوی، نو دا هغه نیوټرلایز کوي، خپل نارمل پی ایچ ته یې واپس راولي. د دې څخه علاوه ویټامین B12 کاروو. ویټامین B12 ډیټوکسیفاینګ ایجنټ په شکل کار کوي، ځیګر سره مرسته کوي، د ګردو زهریت خارجوي. سربیټول طبي لګزیټیف ایجنټ په شکل کار کوي. الکولیک شوګر دا د بدن په غټو کولمو کې چې کوم اضافه مواد وي د هغې د اوبو په دوباره جذب کې کار کوي. په زیات مقدار سره د بورې استعمال چې کله موږ وکړو، هلته په کولمو کې مقدار زیاتیږي، نو بدن زیاتې اوبه غټو کولمو ته ریلیز کوي چې د اسهال سبب کیږي او ټول فضله مواد د بدن څخه اخراجوي. سرکه څه ته وایي؟ سرکه د اسیتیک اسید او اوبو کمبینیشن دی. د دې خپل پی ایچ 2 څخه 3 وي.
کله چې د چرګ هاضمه خرابه وي د دې تر شا دوه خبرې وي، یا خو د چرګوړي وړې کولمې او پی ایچ ډسټرب شوی وي، یا په هغې کې چې کوم پروبایوټیکس وي یعنې ګټورې بکتریاوې وي د هغوی وده ودرېدلې وي. نو د پروبایوټیکس د ودې لپاره کاربوهایډریټ ته ضرورت وي. سرکه څه کوي؟ سرکه ځي ډوډونیم او جیجونیم یعنې وړو کولمو کې پی ایچ ښکته راولي، نو د کاربوهایډریټ هضم ودرېږي او د ګټورو بکتریاوو وده دوباره شروع کېږي. او که کولمې بیسیک پی ایچ طرف ته کنورټ شوي وي نو هغه دوباره اسیډیک کوي چې دې سره د چرګ هاضمه هم ښه کېږي. سټرالکا هم د ګردو فلشر دی، پړسوب کموي، فضله موادو په خارجولو کې مرسته کوي. اوس راځو ډوز ته. د زر چرګانو لپاره 1 کیلوګرام بوره او 2 سیسي په 1 لیټر اوبو کې سرکه یا سټرالکا اچوو او دا محلول چې مو کله جوړ کړو نو بیا یې په ټینکۍ کې ورته واچوئ. د فلشینګ وخت دی د 6 څخه تر 8 ساعته باید فلشینګ وشي. دومره اوبه باید ورکړل شي چې څومره د 6 څخه تر 8 ساعتونو وڅښي. د فلشینګ څخه 4 ساعته مخکې او وروسته باید یو انټي بایوټیک هم ونه کارول شي. او که چا کور کې چرګان ساتل وي یا فارم کې ډبولي سیستم وي هغوی ته باید تاسې معلوم کړئ چې په 8 ساعتونو کې څومره اوبه څښي. نو تاسې 1 لیټر اوبه باید راواخلئ او 50 ګرامه بوره پکې حل کړئ. او که ستاسو چرګان 100 لیټر اوبه څښي نو تاسې نیمه کیلو بوره پکې حل کړئ او ورسره 1.5 سیسي څخه تر 2 سیسي سټرالکا په 1 لیټر اوبو کې ورته استعمال کړئ او ورسره 1.5 څخه تر 2 سیسي سرکه ورته استعمال کړئ. که چیرته د بازار فلش نه وي نو په کور کې مو که کوم چرګان ساتل وي د هغوی لپاره کافي دی دا فلش. او که احساس کوئ ستاسو چرګ بخار لري پروفین هم 2 سیسي پر لیټر ورته استعمالولی شي. فلشینګ باید په هفته کې یو ځل باید چرګ ته لازمي وشي. ویډیو تر همدې ځایه وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن بټن باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تاسې په خپل وخت در ورسیږي. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. والسلام.